بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو سلام. هیله ده روغ او جوړ وئ. دا د زه حبیب الله بختیال د ټولنیزې روغتیا مبلغ ستاسو په چوپړ کې یم. یو ځل بیا مې یوه نوې موضوع غوره کړې ده او دغه موضوع په شکر باندې ده. په لومړي سر کې به په دې اړه معلومات درکړو چې شکر یا ډیابیت څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، او دغه راز په دې ویډیو کې په حفظ الصحي او د پښو یا لرې نهایاتو په خوندي ساتنه تمرکز شوی دی، چې په نورو ویډیوګانو کې به د شکر اړوند پرهیز باندې او دغه راز نورو روغتیایي تدابیرو باندې د شکر چک کولو باندې تاسو ته معلومات درکړو. مخکې له دې چې موضوع پیل کړو، بیا هم یادونه کوم چې که چیرې مو زموږ چینل وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب او دغه ویډیوګانې لایک او تر نورو دوستانو یې ورسوئ، ځکه دغه معلومات صحي معلومات دي او ټول ورته اړتیا لري او شیر کول یې صدقې جاریه دی. نو دغه معلومات څه اخذ مو چې کړی وي هغه په شفاهي ډول تر نورو ورسوئ او خپل هم پوره پاملرنه ورته وکړئ. شکر یا ډیابیت یو میټابولیکه ناروغي ده. په ټوله کې دا نه یوازې دا چې یو څوک ووایي چې د خوږو له امله رامنځته کیږي یا په وینه کې د ګلوکوز د کچې لوړېدو له امله رامنځته کیږي، بلکې پر دې سربیره ځینې پاتالوژیک اړخونه دي چې د هغو له امله د انسان پانقرانس چې انسولین تولیدوي هغه متضرر شي او د اړتیا وړ انسولینو د تولید توانمندي له لاسه ورکړي. نو په داسې یو حالاتو کې هم د ګلوکوز کچه په وینه کې لوړیږي او کس په شکر اخته کیږي. یعنی که مونږ تاسې یو عادي د ستوني یو التهاب ته پاملرنه ونه کړو، په وخت درملنه ونه کړو، نو کیدای شي دغه میکروب خپور شي او تر اندوکراین سیستم چې یو برخه پانقرانس دی هغه اغیزمن کړي او په دې ډول سره مونږ په شکر اخته شو. شکر په دوه ډول ده. یو په ساده ډول به درته ووایم چې یو خوږه شکره ده او یو بېمزه شکره ده. ډیابیت ملیټوز او ډیابیت انسیپیډوز. ملیټوز کې د انسولینو کچه ښکته کیږي او د ګلوکوز کچه لوړیږي. انسیپیډوز کې بیا هم د بدن زیات مایات لمنځه ځي او دا یو ډول تشوش دی، یو ډول ډیسوردرز یا یو ډول ګډوډي دی چې په دې اړه به بیا په تفصیل سره تاسو ته په جلا ویډیوګانو کې معلومات درکړو. نن د شکرې په ناروغانو کې د حفظ الصحي او د پریز په اړه یو څه معلومات درکوو، خو تر ټولو زیات تمرکز مو دلته په لرې نهایاتو او د زخمونو یا ټپونو مخنیوي تدابیرو کړی. شکر یا ډیابیت میټابولیکه ناروغي ده. په بدن کې د ګلوکوز کچې لوړېدو له امله رامنځته کیږي او دا مهال په عصري ټولنو سربیره په وروسته پاتې ټولنو کې هم مخ په پراخېدو ده، ځکه چې چاغښت او د فزیکي فعالیت نشتون انسان له ګواښمنو ناروغیو سره مخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیرو کې یعنی مخکې یو راپور خپور کو چې په هغې کې ویل شوي و چې چاغښت د نړۍ په کچه مخ په پراخېدو دی او دا یوه نړیواله ستونزه کیدونکې دی او تر 2015 کاله پورې ویلي دي دوی چې دغه ستونزه به 2 برابره شي په ټوله نړۍ کې. یو هغه څه چې ډیر رامنځته کیږي هغه
په دغه چاغو ناروغانو کې شکره ده چې زیات کسان ورنه کړي. دوی منظم فزیکی فعالیت نه لري، د خوړو ځانګړی تنظیم نه لري، فاست فود او غوړ خواړه او هغه خواړه چې هغه د چاغښت لامل کیږي هغه استعمالوي او دغه مواردو سره احتیاط نه کوي. د شکرو ناروغانو کې د حفظ الصحې په اړه باید ووایو چې په ټوله کې دوی باید حفظ الصحه مراعات کړي، یعنی د ټول بدن پاکوالي ته پاملرنه وکړي او د ډاکټر د مشورې سره سم د پرهیزانه خوړو یو لیست ځان ته چمتو کړي، یو مهالویش جوړ کړي او هغه خواړه چې دلته تصویرونو کې تاسو ته ښودل شوي دي دغه خوړو نه دي په منظم ډول استفاده وکړي. په تیره ترکاریو نه چې هغه فیبر زیات لري او دغه راز د ګڼو ویټامینونو لرونکي دي او چاغښت نه رامنځته کوي، په بدن کې ګڼ سیستمونه د اعتدال په کچه ساتي، نو ځکه یې استعمال مهم دی. او د سلاد په ډول د ځینو ترکاریو کول جوړول او دغه راز د ځینو میوو تنظیمول د سلاد په ډول بهترینه ګزینه ده چې موږ له فاست فود نه کار واخلو، یعنی دا یو ښه بدیل دی. دغه راز باید د ډاکټر مشورې سره سم درمل او انسولین دوی وکاروي ترڅو چې د شکرې لوړېدو او ښکته کېدو منظم مدیریت وکړي له دې لارې، او هغه د شکرې د معاینې آله چې دی هغه باید د شکر هر یو ناروغ ولري او دغه راز دوی سره باید لازم معلومات موجود وي ترڅو خدای مکړه د شاک په حالت کې ته چې دوی ځي نو هغه معلومات د پیښې په ساحه کې باید کوم څوک چې د ده سره لومړنۍ مرستې کوي هغوی ته باید معلومات موجود وي ترڅو له دې لارې په اسانۍ سره وپېژني چې دغه مشکل چې رامنځته شوی، ظرفیت چې رامنځته شوی یا شاک رامنځته شوی دی دا د شکرې د ناروغۍ له امله رامنځته شوی. پر دې سربیره باید د شکر ناروغانو کې د پښو ټپونو رامنځته کېدو لپاره تر ټولو مهمو ټکو ته پاملرنه وشي چې دا یو حیاتي موضوع دی او باید په وخت سره مدیریت شي. پښو منظمه ساتنه او د طبي بوټانو پښو کولو برخه کې باید ووایو چې په شکر نه اخته ناروغان باید وینه کې د ګلوکوز کچې طبیعي ساتلو برخه کې ډیر حساس وي، یعنی دغه د ټینګار په خاطر بیا هم یادونه کوم دوی باید منظم معاینات ترسره کړي، له خپل ډاکټر سره په منظم ډول په تماس کې واوسي او په ټاکلو وختونو ډاکټر ته ورشي. په شکر اخته ناروغان باید منظم ډول هر ورځ خپلې پښې په تړمو مناسبو اوبو، یعنی چې نه ډېرې یخې وي او نه ډېرې ګرمې وي، په داسې اوبو به یې پرېمینځي او د پښو ګوتو منځونه باید په بشپړ ډول وچ کړي، ځکه دغه د ګوتو منځونه که وچ نشي دلته خوله رامنځته کیږي او دا خوله هغه اسیدي حالت چې لري نو دغه جلدونه تخریشوي او تخریشیت پکې رامنځته کیږي او دغه تخریشیت چې کله وګرېږي او د یو ټپ لامل کیږي. د شکرې ناروغان باید پښې په همدې ډول منظمې وساتي او په ګرمو ځایونو کې هم له ګرځېدو ځان وساتي او په یخو ځایونو کې هم، ځکه که په ګرمو ځایونو کې وګرځي نو هغلته یعنی پښې یبلې که وګرځي هغلته هم د دوی جلد زیانمنېږي او په یخو ځایونو کې هم د دوی جلد د یخ وهل کېدو له ګواښ سره مخ کېږي. د بوټانو یا پوښاک نورو توکو لکه څپلۍ او کیړې نور توکي باید لومړی ځان په دې ډاډه کړي چې تنګ نه وي، ځکه پښې د پښو ګوتې په دغو تنګو بوټانو کې تڼاکې کیږي
او که چېرته مثلا د پښو کولو نه مخکې هم باید ځان ډاډه کړي چې په بوټانو کې منځ کې شګې نه وي او یا نور ژوبلونکي شیان نه وي ورننوتي، چې له دې اړخه باید پوره ځان ډاډه کړي، ځکه دغه توکي په اسانۍ سره په پښو کې د ټپونو رامنځته کېدو لامل کوي. او یا داسې تڼاکې رامنځته کوي دغه توکي چې د سترو ستونزو لامل. خو تڼاکو او ټپونو مخنیوي تدابیر په شکرې ناروغۍ اخته ناروغان باید هیڅکله لوڅې پښې ونه ګرځي او په کور دننه او د باندې مناسب بوټان او یا نرمې مناسبې څپلۍ په پښو کړي. دلته ځکه په دې ټینګار شوی دی چې که چېرته دوی پښې یبلې وګرځي نو تیره څوکې لرونکي څیزونه د دوی پښې تخریبوي، د دوی پښو کې ټپ رامنځته کوي، داسې ټپ رامنځته کوي چې کیدای شي دوی حس نه کړي مګر هغه ټپ رامنځته شوی وي، ځکه دغسې حالاتو کې لري نهایت حیثیت تر یو بریده اغېزمنېږي، یعنی عصبي حیثیت تر یو بریده اغېزمنېږي، کیدای شي هیڅ خبر هم نه وي مګر دغسې ټپونه رامنځته شوي. د پښو مینځلو او نوکانو پرې کولو پر مهال باید اړین احتیاط وشي، یعنی که د ناخونګیر په ځای د پښو ګوتې په ځانګړو سوانونو نوکان سوان شي او لنډ شي نو دا یوه ښه چاره دی، ځکه له اناتومیک اړخه د پښو ګوتې لرې نهایت بلل کیږي او په شکرې ناروغۍ کې د دې نهایاتو ټپي کېدلو پیښه کېدای شي هیڅ نشي. او دغه راز د پښو مینځلو پر مهال هم چې ځینې کسان د پښو له ځانګړې تیږې نه استفاده کوي یا هم له کیڅې نه استفاده کوي، په ډیر احتیاط باید دغسې تدابیر ونیول شي ورته او د پښو سره باید ډیر احتیاط وشي، ځکه حیثیت پکې اغېزمنېږي او کیدای شي که چېرته مثلا ډیر ټینګ پرېمنځل شي پوست تخریشیږي او حجرات تخریبیږي، تخریبونو له امله ټپونه رامنځته. د شکرې ناروغان باید د خپلو پښو او لاسونو د ګوتو منځونه مناسب وچ کړي، دا مې په پیل کې هم یادونه وکړه، او له هر ډول خوله کېدو څخه خپلې پښې وساتي، ځکه که پښې چېرته خوله شي په طبیعي حالت کې یو نارمل انسان کېدای شي دا ستونزه ورته رامنځته نه شي، مګر په شکرې اخته ناروغ کې کېدای شي دغه خوله او د مناسبو طبي بوټانو نشتون کېدای شي تڼاکې رامنځته کړي. تڼاکه خپله یو جرحه بلل کېږي او ګواښمنې ستونزې راولاړوي. دغه راز په پای کې دغه یادونه هم کوم چې پر دې تدابیرو سربیره د ټول بدن حفظ الصحې ته پاملرنه اړینه ده. د غاښونو برس کول سره باید دوی ځان داسې عادت کړي چې په لازم احتیاط غاښونه برس کړي، او دغه راز په جلد چې کوم څه یې وچیچي یا مثلا د ځینو حساسیتونو له امله جلد وتخنیږي نو په ډیر شدید حالت سره باید دوی هغه ځای ونه ګروي، ځکه هغلته ټپونه رامنځته کېږي، تخریشات رامنځته کېږي او د دغو تخریشاتو نه لوی ستونزې رامنځته کېږي چې دلته تصویرونو کې تاسو ته ښودل شوي دي. یو پښې عادي حالت، یو عادي ټپ یا تڼاکه ورو په ورو پر مخ تللې ده او د نیمې پښې هغه نه وروسته بیا د ټولې پښې د مرګ سبب شوی دی، ځکه دغه یو نکروزي وروستی یو نکروزي حالت دی چې حجرات انساج او ټول عضلات د مړینې سره مخ شوي. دا په دې چې دلته په تلو کې د دغو نهایاتو ته وینه نه ده رسېدلې او اکسیجن نه دی ورته رسېدلی، نو د عضلاتو د حجراتو په لومړي کې د حجراتو بیا وروسته په ټوله کې د دغو ساحې یا د غړي د مرګ سبب شوی دی. نو دغسې احتیاطي تدابیر باید په ټولو مواردو کې د شکر ناروغان په پام کې ونیسي. هغه څه هدایات چې د انسولینو د کارونې په برخه کې دوی ته کیږي د ډاکټرانو له لوري، نو هغه لارښوونې باید د ډاکټر د لارښوونې مطابق په جلد باندې
د جلد په لاندې ساحو کې تطبیق کی. دا په دې ویډیو کې راغونډ شوي معلومات هیله د تاسو لازمه ګټه ترېنه اخیستې وي که په کور کې د شکر ناروغان لرئ او یا هم د همکارانو له ډلې مو په یو ځای کې په یو کارځای کې د شکر ناروغي هغه سره باید د دغسې اړینو معلوماتو مرسته وکړئ، تاسې داسې سپارښتنې ورته وکړئ او که په خپله په شکر ناروغۍ اخته یاستئ هم باید دغه ټول مهم تدابیر په پام کې ولرئ. په پای کې بیا هم یادونه کوم چې تاسو زموږ ملاتړ وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې تر نورو دوستانو ورسوئ. مننه.